وی مولانا صاحب دا پلازي درته ښکاري؟ زموږ په مارکیټ کې موږ روان وو. مال بالکل ښکاري. وی دا ټولې د مړو دي. مولوي صاحب دا څه خبره کوي؟ وی ګوره دا د فلانکي حاجي صاحب ده، 10 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د فلانکي حاجي صاحب ده، دا 20 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د زه حیران شوم، څه عجیبه غوندې اتفاق و. لیکن ما یو خبرې ته سوچ طرف ته لاړم او ما ماستل کې درس کې هم دا خبره وکړه چې نه د حاجي صاحب دا خبره وکړه او خبره وتیره شوه. لیکن زما په زړه کې یو درد دا پیدا شو چې حاجي صاحب په پلازه ودروله او پلازه به ډېر په عربونو کروڑونو روپو باندې دا ځای به یې اخیستې او بیا به یې جوړه کړي او بیا به یې آباده کړي. خو افسوس دی په هغه حاجي صاحب چې په حرامو باندې دا پلازه ودرولې وه. نن تللی دی، قبر کې پروت دی. عدالت د الله تعالی ته ځان سپارلی دی. که چېرته پردی حق خوړلی وي، حرام یې راټول کړی وي، ظلم او دوکۍ کړی وي، مؤمن مسلمان سره خیانت کړی وي او هغې باندې ملاوټي شی خرڅ کړی وي، ځان خو یې برباد کړ. نوسي او کډوسي او بچي به یې پرې مزې کوي. او که چېرته یو سړی داسې و چې دا جدا یې د پلار و او هغه ته بیا په میراث کې پاتې شوی و او د هغه د خور حق په دې کې و او هغه یې نه ورکړی، نن خو په قبر کې پروت دی، په تورو خاورو کې پروت دی. ستا بچي نوسي او کډوسي پرې مزې کوي. حساب یې تا سره کېږي. ظلم مه کوئ، خپل آخرت مه بربادوئ. دا پلازي دی او که دا دوکانونه دی او که دا ماڼۍ دی او که دا هر څه دي، دا هر څه پاتې کېدونکي دي. د خپل آخرت باره کې هېڅ سودا مه کوئ. او زه دا خبره کومه